نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی روجا پا کجوری باندے ماتوئی زکا پا کجورا کی برکت دے او کچیر تا کجوری نئی یو انسان تا کجوری میسر ندی نو بیا اوبو باندے روجا ماتا کئی زکا اوبا پاکون کے دے پا کجورا کی سا برکت دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک روحانی او جسمانی طبیب وہ پا دی کجورا کی د نن دور اطباء ډاکټران وایي چې د دنیا ټول ویټامینونه پکې راټول دي او راجمع دي کله چې د انسان معده خالی وي او کمزورې وي په دې وخت کې کجوره وخوري وجود ته طاقت ورکوي بالخصوص نظر زیاتیږي او دویمه فائدہ پکې دا ده کله چې یو انسان کمخونه وي کمزوری وي د وجود ته فولاد ضرورت لري او په دې کجوره کې فولاد هم شته د انسان لپاره تقویه ورکوي او کچیر ته یو انسان د کجورو نه وړاندې اوبه وڅکي کیدای شي د معدې ګیز ورته پیدا شي پړسوب ورته پیدا شي همدې په خاطر نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې روجا په کجوري باندې ماتوي اگر چې سخت هم دی په دې ګرمي کې په کجوره باندې روجا ماتول ځکه نن سبا روجا په اوبو باندې دا ذایقه لري خو لیکن په کجوره کې خیر او برکت ده